ځینو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې په ایران کې د افغانستان سفارت قونسلي خدمتونه ځنډولي دي. د دغو رسنیو له جملې څخه خراسان ډایري ده، افغانستان انټرنیشنل، زاویه او داسې نورې رسنیو هم هغه مکتوب نشر کړی دی کوم چې ویل کېږي د سفارت لخوا څخه خپور شوی دی. په دغه خدمتونو کې د پاسپورټ ترلاسه کول، نکاح خط او داسې نور چې کوم اړین اسنادونه هلته ورکول کېدل هغه ځنډول شوي دي او ویل کېږي چې په دغه مکتوب کې راغلي چې تر امر ثاني پورې به دا خدمتونه ځنډول شوي وي. نو پاکستان او ایران په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه دي چې هلته د افغان مهاجرینو اکثریت اوسیږي. په ایران کې هم په میلیونونو افغانان ژوند کوي هلته او موجوده وخت کې هلته هم د مهاجرینو په خلاف پالیسیانې سختې شوي دي. موږ او تاسو وینو چې هلته افغانان وخت په وخت ځورول شوي دي او حتی افغانان چې کوم اروپا ته ځي هغوی هم د ایران له لارې نه په دغه قاچاقي لارو ځي. نو په ایران کې له هر لحاظ نه د افغان مهاجرینو هلته تعداد زیات دی او هغوی اړتیا لري چې دغه چې کوم قانوني اسناد دي، که پاسپورټ دی، نکاح خط دی، برث سرټیفیکیټ دی، نو دا اسناد د دوی لپاره ډیر اړین دي او که چیرې دا په رښتیا هم ځنډول شوي وي دا به د خلکو ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړي. معلومه نه ده چې د کومو عواملو په اساس دغه خدمات ځنډول کیږي. تر اوسه پورې رسمي داسې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، ځکه چې د افغانستان او ایران اړیکې هم سره ښې دي. څه وخت مخکې سره په لوړه سطحه ناستې لیدنې شوې ولې، خو لیکن د سفارت لخوا د دغه مکتوب په باره کې تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی راغلی. امید دا دی چې اول خو دغه مکتوب جعلي وخیږي، که چیرې جعلي نه وي او دا رښتیا خپور شوی وي نو هر څومره ژر چې کېږي بیرته په ایران کې د افغانانو لپاره دغه قونسلي خدمات شروع شي، ځکه چې هلته د افغانانو ډېر مشکلات دي په دغه شپو ورځو کې. نو پر ځای د دې چې دغه مشکلات نور زیات شي باید حکومت دې ته توجه وکړي چې څنګه د افغانانو ژوند ته په خارج کې بیا خاص طور په ګاونډي هیوادونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. مننه.